زمارنو دایات لري ګوره کم خبر چې دلته په منبر باندې زکوم د چا د ذات سره زما څه تضاد نشته او ذاتیات چا سره نه پالم نه یو جماعت او یو پارټۍ سره زما څه تعلق شته چې ګني په یو پارټۍ باندې زه تنقید کوم د خپل جماعت د وجنه کلا وحاشا زه د الله او د رسول خبره کوم لیکن دومره یاد لرئ د الله د دین خلاف خبره کول نشم برداشت کولی څومره مې چې وس کېږي هغه به زه بیانوم سوشل میډیا باندې پرون نه بل پرون نه دا یو بیان گردش کوي بعضې خلک چې هغه د پښتنوالي دعوې کوي چې موږ پښتنولي پالو موږ د پښتنولۍ د هغې جنډه پورته کړې ده لیکن هغې مقصود په دې کې د الله او د رسول خلاف کول دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو د هغې ګستاخي کول دي د قرآن د آیتونو ګستاخي کول دي د هغې مقصد هم دا دی هغې څه وایي موږ په خپلو مراکزو کې خلکو ته چې تعلیم ورکوو د ډول سرنات تعلیم ورکوو موږ د دوپړې او د باجې تعلیم هم ورکوو دا د پښتنو کلچر دی لعنت په داسې کلچر باندې چې دا کې د الله او د رسول مخالفت کېږي پښتون یې وشرماو په شرمونې باندې وشرماو موږ دغه خلکو ته ویو شرمېدلو تاسو له حیا نه درځي تاسو له شرم نه درځي پښتنو نه خو تاسو جامې ویستلې یعنی پښتون به د الله او د رسول خلاف وي د ډول او د سرنات تعلیم هغې ته ورکېدلی شي د دې ښکاره مطلب دا دی چې موږ به په آینده کې د پښتنو نه ډمان جوړو او د هغې عزایم دا دي چې هر پښتانه به وي ډمان هغې به ګډاګانې کوي هغې به سندرې وهي ډول سرنا به هغې وهي ستار او باجه به هغې وهي دا پښتونولي ده پښتونولي دې ته ویلی کېدلی شي پښتون خو د غیرت نوم و پښتانه په غیرت باندې مشهور وو په حیا او په عزت باندې مشهور شو قسم په الله چې دا خلک زموږ نه حیا اخلي زموږ نه عزت اخلي موږ نه بې غیرته جوړوي دا خلک او بیا ډایرکټ څوک بدناموي ډایرکټ مدرسه او جومات بدناموي بیان کې خپل وایي یاره جي دا خلک چې تاسو په مدرسو او په د جوماتونو روایات پې قایب کړي دي موږ به دا ختمه ووایي نعوذ بالله تعالی من ذلک چې ستاسو نیکونه د قبرونه را پاسي که نام یې نشي ختمولی یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره دا خلک خو غواړي چې د الله رڼا مړه کړي الله خپل رڼا مکملی اگر که مشرکان او کافران یې بد ګڼي دا نشي کېدلی لیکن زه غم راغستلی یم دا غرونو چې کوم خلک د دې حمایت کوي او بیا تعجب په کمنټس کې بیا د هغې بھرپور حمایت کېدلی شي چې او دا خبر ده ټیک کړې ده یعنی پښتون له ډمتوب پکار دی پښتون له ډمچوري پکار ده پښتون نه حیا او عزت اخیستل پکار دي زموږ نن پښتو دې حد ته راورسېدله دې حد ته راورسېدله زموږ پښتو دا د الله او د رسول خلاف کولاو اعلان جنگ دی اعلان جنگ دی د الله او د رسول خلاف دا خلک پوهېږي نه په دې باندې او خلک وله شاباسي هم ورکوي په دې باندې او دې خلکو نه د الله څه تعلق شته نه د رسول څه تعلق شته نه د دین څه تعلق شته دی او بیا څه وایي ډمان الله زما نیکه وایي عزت ورکړی دی زما ور نیکه عزت ورکړی دی وی دی وی خریتي وایي اورې هغه هم څه سړیتوب کار یې کړی دی چې تر هغې حواله پیش کړه دلیل پیش کړه که هغې د سړیتوب کار کړی وی خو بیا یوه خبره وه زمارنو دی پښتنو ته زم خپل تپوس وکړي خلک غواړي چې تاسو له ډمانو نوم درکړي د ډمانو تعلیم تاسو له درکړي دوپړې او باجې او ډول او سرنا تاسو ته وښیي زموږ خواص همدا دی موږ ویو بیان کې زموږ مقصد همدا وي چې د خلکو له خپل الله سره تعلق قایم شي د الله سره مینه محبت قایم شي لاس کې قرآن ورسره وي بل لاس کې حدیث ورسره وي خپل عبادت کې جړا فریاد الله ته کوي د خپل آخرت غم ورسره وي زموږ خو دغه مقصود دی او مقصود هم داسې کړی نن دی او که سبا دی زموږ نه د عالم پاتې دی موږ دلته باقي نه پاتې کېږو زما وروڼو زموږ خپل الله ته مخامخ کېدل دي خپل الله سره زموږ ملاقات دی هلته بیا چې کوږې سترګې ولاړې یو نن ښه ده راشي زما وروڼو چې ځان تیار کړو چې هلته به اوچتې سترګې ولاړې یو ويريد الذين يتبعون الشهوات
ان تمیلوا میلا عظیما. دا آیات په دې خلکو فټ دی. الله وایي کوم خلک چې د خواهش تابع دي دی غواړي چې تاسو د حق نه کاږه شي په غټو کېدلو سره. زه د علماو ته درخواست کوم، ټول علماو ته درخواست کوم څومره چې زما آواز هغوی ته رسیږي، چې د الله نه ویرېږئ، د داسې خلکو جنازې پرېږدئ، د داسې خلکو نکاحونه پرېږدئ، د داسې خلکو سره غم خادي پرېږدئ، مکه چې د قشان مردارې پر قبر کې خښ کی او بې جنازې خښ کی هلته دې سم د قشان پکار ده. تو خو ملا تا ټارګېټ کړی دی، ملا بدنام دی، همیشه لپاره ملا تا ټارګېټ کړی، مکه چې مردارې دلته خښ کی بغیر د جنازې او بغیر د غسلو نه چې پته ورته ولګي. خو دغه پیسه ټک باطل پرس او دارنګې مو علما یسو دا وغرسي ولته وله بیا جنازې م وله کوي، نکاحونه م وله تړي، خو د هغې سره د اسلام څه غم خو نشته دی. که بدنام هم پې لګي خیر دی، هېڅ پروا نشته دی. بیا دا هم وایي زه ډېر په فخر سره ویم چې زه ډم چورۍ ته دعوت ورکوم، ډېر په فخر سره. زما ورنه نن دې حد ته خبره ورسېدله چې په ګناه به خلک فخر کوي. سبا له به یو سړی وایي زه په دې فخر کوم نعوذ بالله چې زه زناکار یم. سبا له یو سړی به فخر کوي په دې باندې چې زه شراب خور یم، زه قاتل یم، زه سود خور یم. خلک به اوس د دې نه وروسته په ګناه باندې فخرونه کوي، په ګناه به فخر کوي. قرآن په دې خلکو باندې حافظ شوی دی. زما وروڼو دا دین داسې سپک دین نه و لکه زموږ د پښتنو چې سپک کو، دې بعضې نام نهاد پښتنو چې سپک کو. پښتانه خو د غیرت نوم و، پښتو د غیرت نوم و، د حیا او د عزت نوم په دیندارۍ باندې پښتانه مشهور وو. لیکن دې ظالمانو پښتون نه جامې ویستلې، د پښتنو د غیرت جنازه یې ویستله. داسې خلکو سره تعلق ساتل دا ګناه ده. ګورې د داسې خلکو حمایت کول قسما بالله چې دا ګناه ده. که غلط یم راشئ ما مطمئن کوي، راځئ ورنه مباهله کو، دلته راځئ مباهله به وکړو چې د دیو حمایت کول دا ګناه ده او که نه ده. او ما درته د دې ګناه ثابت نه کړله زه به دا منبر پرېږدم. د دې خلکو حمایت کول ګناه ده. ګورې